دا کورونه کې چې کومې زنانه زموږ خویندې اعتکافونه کوي دا ګوره حدیث کې نه دي راغلي. مونږ عزت نه کوو په مسله کې الحمدلله. که پکې دلیل وي ما به درته ویلی وی چې شته دی. ولې مونږ د نیکۍ او د خیر نه خلک منې کوو؟ مونږ یې نه منې کوو د خیر نه. خو الله قرآن کې فرمایي وانتم عاکفون فی المساجد. زنانه به اعتکاف چېرته کوي؟ زنانه به اعتکاف که په مسجد کې ځای و د زنانو جدا د پردې لارې جدا و پرده وه نو بس مسجد کې به کوي. که مسجد نه وي ګوره دا کورونه کې چې کومې زنانه زموږ خویندې اعتکافونه کوي دا ګوره حدیث کې نه دي راغلي. مونږ عزت نه کوو په مسله کې الحمدلله. که پکې دلیل وي ما به درته ویلی وی چې شته دی. ولې مونږ د نیکۍ او د خیر نه خلک منې کوو؟ مونږ یې نه منې کوو د خیر نه. خو الله قرآن کې فرمایي وانتم عاکفون فی المساجد. مساجد ته کې الله ویلی چې تاسو اعتکاف کوئ په مساجدو کې. نو ګوره مسجد کې که ځای و د الله د نبي بیبیانې چې کومې وې زموږ د امت میندې هغې به هم چې کله اعتکاف کوو مسجد کې به کوو. دا یو سیټ ته یو اړخ ته به هغوی ته خیمې ووهلی شو په خپلو خیمو کې به دننه ناست نو که چېرته داسې پروګرام و د زنانو لپاره جدا خو ټیک ده که نه بس په کور کې د خپل عبادتونه کوي دعاګانې دې کوي او دا الله بندګي دې کوي تلاوت دې کوي الله رب العالمین یې قبلوي.